راکای. سلام علیکم. وعلیکم سلام. قاری صاحب ګلابز نه راکای ګلابز. په ګلس پسې زم لیونی شوم زما اوس میچ ته وړوکی غونتی. راشه که تاورېږي یو چا په دیره کې نه پرېښودو وادې د وایي دا مړی به د کوم طرف موږ راوړو یالله یې تباه کړه. لا خبره واوره. اول خو السلام علیکم. وعلیکم سلام. داسې کار دی. قاري صاحب یوه جینۍ راوخېږه مړه چې یو ګلابز میلاو شي ما له هلکانو نه راکوي. څوک راوخېږم؟ یوه جینۍ راوخېږه دی د نه سړي بچي د تصویر باندې نه راکوي. دا وګوره دا تصویر چې یې لګولی سترګې مرګې چې والي ازمري څه چې ولاړ دی. مړم جینۍ مه راخېږو که نه وروره کار خرابېږي. د هلکانو سره ګلابز نه راکوي څنګه وکړم؟ ګلاس بدله ولې نه درکوي پوه شي درکوي هم څومره. سلامونه تو ما کېنه. وعلیکم سلام. والي اولاده ټیک ټاک ول پیژندلی چې دا بل آی ډي یې ده دا ځکه ګلابز نه درکایې. اوس سم دی ما ته پته نه وه بیا پې زه نه راتلو خپل ځان سره. نه اوس به درکړي دا چې مخالف کسان وي به درکایې. نو تاسو ما خپل رونه مخالفین نه وایي که نه؟ نه داسې مخالف نه لکه په یوز دی چې نه وی دا بل موبایل تا سره دی او سهار ټیم کې ډېر زر ګلابز ورکوي په 300 سکورو قاري صاحب راځه ما ورته نعتونه مې راشه راځه یو افغانۍ جینۍ له اوسېږي دلته راځه یو افغانۍ جینۍ له اوسېږي دلته. صاحب ګوره ستا د لاسه ما ته کور کې غټ جنګ جوړېږي وادې ورېده. ولې مور مې وایي د دې سړي سره راځه وادې ورېده وایي دا سړی ښه دی نعتونه زما ورور داسې دي چې ښې خبرې وکړم هغې وړي کور کې هغو ته ښیي. ښه خبره نه ده خوشحاله شه په دې. خو مړه نن مې ورور پیګا بله ورځ مې ورور ته خبره کړې ما دې وادې ورېده چې چا دنه غوښتلي انکار دې کړی نه دی چې دغه دې ورکړی بل کار دې کړی نه دی مور مې دونه خیرې وزار کړي وي ته ورور پسې داسې خبرې کوې. وایي که نه ستا کشر ورور دې سیده لاره ورته ښایه. ما خو ورته د تشناب لاره ښودلې ده. بس دا کار دی خراب دی دا کار دی خراب دی. ولی الله انجي خبره واوره والله ځان راته بدې ښکاري پوه شولې خو څه وکړم مجبوري مې ده. یو قاري صاحب دی را سره پرونې راته ویل وایي زه تا سره میچ کوم لکه پیکې میچ خو نه دی. دې طرف ته ګلونه ولې به وروسته ګلابز ورکوي. 11 بجې دی وسو نو یو ګیم لپاره ته رالم مل چې ملګرو ته دوی ویل صرف ډبل ټیپ له راشي هم ډېر شی دی. زه به درشم قاري صاحب ته ولې ځان ته ځان یاره. نه الله دې خوشحاله ساته خپل لارې مه بندوه الله دې خوشحالي درنه. اتڼ درځي اتڼ اتڼ صحیح اتڼ هغه ډانس غونته چې دی څڼې چې پکې وایي ستا خو څڼې هم نشته کړي. ولې پښتوني اتڼ پته نشته درته؟ پښتنو ته اتڼ پته ذکر چې کوي ذکر چې کوي نه ماړه ذکر نه پکې کوي چا داسې ګړد تاویږي اتڼو د سندره به مې لګولي او هوکاري یې دلې به په غم سره واړو. او که نه امارت اګلټ نور ګفټینګ مه کوه که نه. کاري صاحب داسې وظیفه راته وښیه که نه لکه جنۍ رانه پټه شوې ده چې را پیدا شي. والدوها صورت وایه والدوها اسمان طرف ته چوف کوه انشاءالله چې هر څوک شوي را پیدا الله چې هر څوک شوي را پیدا. اسمان ته خو نه ده اوچته شوې مړه خو نه ده ژوندۍ ده. اسمان ته خو نه ده اوچته شوې خو دا ګوره دا دغه دی که نه خپل دا هر شي خپل رولي که نه پوه شي دا وظیفه دې سیده کړي. قاري صاحب تعویضونه ماویزونه کې نه زمونږ استاد دی هغې کوي زه نه کوم. استاد راواخله اوس لایف کې کم دی اوس لایف ونه راځي او چېرته موبایل غټ موبایل هم هسې نشته وړوکی موبایل. دوستانو په دې لاندې آی ډي کې هم باید ګلابز والو صحیح ده. اول ټولې کې ګلابز واخله هېڅ پته نه لګي. و د آی ډي پته نه لګي که نه په هغې کې به هم یو دوه ګلابز واخله. الله دا نه کو خو بیا هم کاري صاحب ما ته یو کس ویلي وي که نه چې زه تعویض درته کوم محبوب به دی خپل خپې ته راشي که نه اوس مې تعویض په کړه خپې ته خو پرېږده انباکس ته نه راسي. مړه داسې خبرې دي قسم دي دروغ دي قسم په خدای که بیخي په خبره پوهېږي او سخته ګناه ده پکې پوه شي دا تعویضونه کول. او په مو یې کار واچولې دس ګوره غلط په طریقه ګوره دا اوس خلک دې دپاره کوي چې جنۍ قاري صاحب خبرې ته مې غوږ کېده زما خبرې ته غوږ کېده ښه. زه په فلاور والا میچ نه پوهېږم جګرانو. فلاور کوم یو دی؟ والي ولا ګلانو ول میچ پلې کول پکې درسي هغه پکې پلې کا خلکو ګوتې ستړي کېږي ګلانو کې مړه خو هغه کې چې ګلابز زر ورکوي ماته دلته کې کسان لیکي
ته ودرې کدي کې رانه کړه مجبور چې په ټیک ټاک والا باندې ریزو او ام کې ویلکم دی اچ کې لایو دی ها او اچ کې لایو دی دوستانو ودر اچ کې هم سره اند فرند زه به وګورم هم بسم سره الله کې سنایپر کې چې ګلک تاسو ما سره خو یو فرند دی یا اول دلته واخله بیا دلته لاړ شه اول خو په دې اډي کې واخله کنه اچ کې لایو دی حالي جګران ګلان د سایت ته پلیک لګ ګلان چې الته کې ګلز ورکو اچ کې نومې دی اس کې لا برو قاری صاحب اچ کې دی وادي ورید مریض دی وادي ورید زه دغه تاسو کوم بای چې دغه پښتنه وکړم د دې گیم نه بعد دغه پښتنه په حق ده د چلو چې په لار باندې زخمی شوی د کوم ځای کې لګیدل ولګي الګ دیخه اچ کې زه دغه پښتنه وکړم ځکه دغه سره ستاره لګیږي نه دغه د امر موډل تا نه دی ورته صحیح ده نو زه دغه ته دوه خبرې کوم بیا سره قاری صاحب لږ زخمی شوی قاری صاحب ته په ما ګرانی او اچ کې هم خدي وادي ورید څه نه دی اچ کې مطلب خیاط خان نومه ده خیاط خان اچ کې خیاط خان ولی الله ورشه اجازه ته صحیح ده خو یو صبر وکړه کاری صاحب چې ګلفز ورکو له غوټۍ لپاره راشي سره ان شاء الله کاری صاحب کاټ نه کې لک صبر وکړه لک صبر وکړه اوس ګلابز ورک نشي نه ما ته پته ده پوښم اوس لکه ورکو تی چیک کا چاته هم نه دی ورکړی استا د مور پټیس پکې دم د سپی بچا ټیک ټاک والا 10 منټه مو په فزول تیر کړه کاری صاحب ورسا زوالي ولا چل درته هاي د چې یو مت سان سره ورکی تاسو نه مانی سنای پوکا لاس کې پسنای پوکا بیا ورکی ما چې د کو باندې د ګلابز ورنه کې په قران کې پالا کان ورکی ما ته پنه نه لاست کې دا یو زړه ولي لاست کې یو زړه چې راوځي راش تر راوځي ولي ولا راش اچ کې سره مال ګلابز رانه کې قران ټیک ټاک والا پر باندې ځان وغي اچ کې ودرېږه ها اچ کې دې کې نه خیاغې کې نه نو اچ کې کومه